همدا شیبه مو د افغانستان یو قوي لوبډله چې په شپږیزه کې لوبیږي ایوبي کرکټ لوبډله. تاسو د کوم ځای نه د لوبې کتلو لپاره راغلي؟ موږ مارکو نه د لوبې کتلو راغلي. یو افغانستان یوټیوب چینل. تحصیل شینواری د افغانستان د کرکټ ملي لوبڅار چې د شینواری زلمي د کوچ په صفت راغلی. نو موږ غواړو چې مثال داس موږ د اطراف لوبغاړي چې دي په ولسوالو کې چې دي هلته چې مثال په کم امکانات کې دوی لوبې کوي نو موږ غواړو چې په قرار دوره شي د غټ کرکټ وکړي غټ لوبغاړي وګوري د هغوی سره لوبې وکړي. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ په دې هیله چې یو ښه ورځ مو شروع کړې وي. ملګرو نن مو خپرونه ځانګړې کړې ده مجاهد شینواری زلمي کرکټ ټیم ته. دوی د ننګرهار نه راغلي کابل ته. زما نوم شاهد ارمان دی د شینواری زلمي لوبډلې مجاهد شینواری زلمي لوبډل مشر یم او دلته راغلي یو کابل کې یو ډېر غټ ټورنمنټ دی د افغانستان په سطحه چې قوي لوبډلې دي کې خوشبختانه مننه د خپل سپانسر جسب مجاهد شینواری نه چې موږ ته دا زمینه برابره کړه چې داسې په یو غټ ټورنمنټ کې د اطرافو نه یو لوبډله را جوړه کړو بیا په خاص توګه د غونډ ننګرهار نمایندګي وکړو او الحمدلله دغه د لوبه هم شروع ده. همدا شیبه مو د افغانستان یو قوي لوبډله چې په شپږیزه کې لوبیږي ایوبي کرکټ لوبډله. نو انشاءالله ښه روان یو صرف 14 منټو ته اړتیا لرو تر څو په نن لوبه کې بریا خپله کړو. ډېر ښه. څو لوبې مو دغه ټیم سره دي؟ دې ټیم سره خو نه دي 3 لوبې دي په دې ټورنمنټ کې. پرون مو بدبختانه چې یو لوبه د لاسه ورکړه هغه نو بس دغه کنډیشن او دغه ګراوند سره نابلده او نن مو انشاءالله وګټله سبا ته به هم درېیمه لوبه وي په خیر سره. ډېره مننه. دوستانو د مجاهد شینواري نه ځانګړې مننه کوو چې دغسې ځوانان تشویقوي او سپورټ ته سپانسر کوي. ډېره مننه مجاهد شینواري له تا نه یو ځل بیا هم که زموږ دغه غږ اورې. سلام جوړ ته کړه. وعلیکم سلام. ستا نوم؟ زما نوم کامران اکمل دی. او د تا؟ زاهد شینواری. زاهد شینواری. او د تا؟ عبیدعلي افغان. تا نن څه په کومه ذمهواري په غاړه ده؟ بس زموږ خو دغه منیجمنټ دی د هلکانو د تشویق دپاره ناست یو. هر یو هلک مثلا ګوري یا داد ورته ورکو. انشاءالله پرون یې ډېر څه زده کړه او انشاءالله نن ستاسو په وړاندې ګورئ هغه ماشاءالله هغه خپل استعداد ښیي. دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته دغه نو تماشچیان دي چې راغلي تر څو لوبه ننداره کړي. سلام ستړی مه شئ. خیر اوسې خدای وبخښه تا نه مننه. نوم مې شیر نبي شینواری. ډېر ښه. او ستا؟ ما بختیار شینواری. ستا؟ لاکی ګل شینواری. لاکی ګل؟ ډېر ښه. تاسو د کوم ځای نه د لوبې کتلو لپاره راغلي؟ موږ مارکو نه د لوبې کتلو راغلي. مجاهد شینواری نه مننه کوو چې دا ټیم یې په کار اچولی. ډېر ښه ډېر ښه. صرف یوازې همدې لوبې کتو په خاطر راغلي یاست؟ صرف لوبې کتلو راغلي یو. کوم طرف ته خوشحالېږي چې څوک لوبه وګټي؟ نو خوشحاله ګو په خپله باندې خوشحاله ګو چې موږ یې وګټو. نو موږ په خپله لوبه خوشحاله ګو چې موږ یې وګټو. ښه. په څه شي کې اوس دله خفه شوې چې کوم وخت کې ناامیده شولې چې لوبه ولا لاړله؟ نن یو وخت هم نه ناامیده شوي چې پرون خفه شو چې به یې هم کړه. نن ډېر خوشحاله چې لوبه مو ګټله. موږ ډېر خوشحاله یو. ښه ډېر ښه. او تا چې لوبې نه څومره خوند واخیسته؟ ډېر زیات. مزه یې وکړه؟ ډېره. څه شي خوند دله ډېر درکړه؟ بیټینګ. بیټینګ. که ته هلته وایې نو یوه اوور کې به څو رنزونه کړي وای؟ یو 10 خو ما کړه. 10 یوه اوور کې؟ لاکی ګله ته څنګه یې؟ ولا چې خیر و خیر ته جوړ یې بخیر یې؟ الله دې خوشحاله را باد ته کوم ځای نه راغلی؟ زم د شینوار نه راغلی ما او د کرکټ دا د حاجي صاحب مجاهد د شینواري نه ډېره مننه کوو چې دغسې لوبو کې برخې اخلي او ځوانان تشویق کوي. هم د شینوارو په سطحه او هم د ننګرهار مشرقي په سطحه باندې خلک د سمې که د غره ښکلي دي او واړه دنیا کې پښتانه ښکلي دي
او چې وطن ته راشه مسافر اشنا او دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي او چې خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه چې خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه او زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي. زبردست. دا یې چاته ویلي دي؟ دا مې د خپل ټیم دپاره وویل. دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته په دې هیله چې زموږ سره خفه شوي نه یاستئ. تحصیل شینواری د افغانستان د کرکټ ملي لوبڅار چې د شینواري زلمي د کوچ په صفت راغلی. سلام ستړی مه شي تحصیل. علیکم سلام. مننه. څه حال دی؟ ښه خو خوشحاله اوسئ وروره. ډېره مننه چې یو ځل بیا د تکلیف ویسته اوس موږ خواته راغلی. آباد اوسئ. مننه. ژوندی اوسئ تحصیل شینواری. دوستانو که تاسو یو څه وخت مخکې زموږ مخکې ویډیو لیدلې وه تحصیل شینواری په ننګرهار کې په داسې یو خړه کرکټ میدان کې ولاړو او د خپلو ورونو او د خپلو هیوادوالو ته خدمت کو. خو نن ماشاءالله په کابل کې ښایسته چمن کې ولاړ دی، ښایسته ګراونډ کې ولاړ دی. تحصیل شینواری که دا راته ووایې چې څنګه دلته راغللی او څنګه مو دلته مو لوبه چا سره وه، په دې اړه که معلومات راکړي. مننه وروره. موږ خو بله ورځ راغلو او دلته ټورنمنټ وتی دی، په هغې کې موږ اشتراک وکړ. خپل کلب د شینواري زلمي ځان سره راوسته. نو موږ غواړو چې مثال داس موږ د اطرافو لوبغاړي چې دي په ولسوالیو کې چې دي هلته چې مثال په کمو امکانات کې دوی لوبې کوي. نو موږ غواړو چې په قرار دوره شي د غټ کرکټ وکړي، غټ لوبغاړي وګوري، د هغوی سره لوبې وکړي. نو په دې خاطر باندې دا ټیم چې دی موږ کابل ته راوسته او بدبختانه چې پرون مو اوله لوبه د ننګرهار سره وه، ګلبهار اکیډمۍ سره، هغه مو وبایلله او نن هم د کابل زلمو سره وه. د ایبي اکیډمۍ ډېر قوي ټیم دی او هغه هم د خیر سره وګټله. انشاءالله سبا له به هم ملي اکیډمۍ سره لوبه ده او پوره چمتووالی ورته نیولی دی چې ګټو به یې. ډېره مننه. په لوبه کې ضرور ګټل او بایلل شته. تاسو خو انشاءالله ښه پوهېږئ. د دغه سپانسر یا د دغه مصارف چې ننګرهار نه راځي د دغه چا په غاړه اخیستي دي؟ خوشبخته یو موږ مثال او دا ټیم هم خوشبخته دی چې موږ سره اوس ډېر ښه سپانسر موږ ته په لاس راغلی دی. حاجي مجاهد شینواری چې یو ځوان قدر دی، ډېر په هره برخه کې ځوانان تشویق کوي. په کرکټ برخه کې د تیر رمضان کپ کې یو کلب جوړ کړی چې ډېر ښه سپانسر یې وکړ. هغه ټورنمنټ هم شینواري موږ وګټل. دا هم د غټه خبره ده. نو اوس د شینواري زلمو سپانسر هم هغه دی کورې ودان، ورسره په څنګ کې چې کوم نور ملګري دي ټول د کور وداني او موږ سره مکمل موږ مصارف په غاړه اخیستي دي او ډېر ښه سهولتونه یې موږ له راکړي دي. یو ځل بیا کور ودان. ډېره مننه کوو د حاجي صاحب مجاهد شینواري تر څو دغسې ځوانان هڅوي او ملاتړ یې کوي. را روانم فاینل هم سبا د چا سره هم د څومرې په ځان یا په خپل ټیم باوري یاستئ چې ګټی به؟ نه اوس خو سبا ته موږ د راوند یو بل میچ هم پاتې دی، سبایي دی د خیره سره. که هغه چېرته موږ وګټل موږ بیا مستقیما سیمي فاینل ته لاره پیدا کوو. نو د سیمي فاینل پته بیا نه لګي چې موږ به کوم یو ټیم سره راځي. نو فاینل ته تقریبا باید چې موږ دوه لوبې چې دي هغه موږ باید چې حتما وګټو. ډېره مننه ستاسو ګټې په هیله او ستاسو خوشحاله اوسئ. مننه. آباد اوسئ. یو ځل بیا د کور ودان چې تکلیف مو ویسته اوس موږ خواته راغلی او ټولو هیوادوالو له خپلو شینوار نه دا هیله کوو چې راپاڅئ او د خپل ځوانان او د خپلو کشر چې دي د تشویق کوي په هره برخه کې شي او چې د پرمختګ ذریعه وګرځي. مننه. دوستانو لوبه خو شینوارو زلمو ګټله، تاسو ټولو ته د مبارکي. په دې هیله چې فاینل مو ګټئ. بس گیم و ټارګټ چې کم و هماغه ټارګټ مطابق مونږ لاړو
کنډیشن هم لږ بالرانو ته برابر و نو هغه څه چې په کار و وکټ باندې سټیک کول په کار هماغسې ګیم موږ وکړو. اوپننګ کې تاسو څومره رنزونه وکړل؟ اوپننګ کې خو تقریبا د رنزونو ټایم هم نه و هغه رنز چې و په کار نه و دومره خاص وکټ سخته وه نو سټارټ کې موږ سټی وکړله باندې لوبول موږ ته په کار کوچ چې کوم پلان موږ ته راکړي هماغه عملي کړي. ښه نو رنزونو ټارګېټ نشو ویلی چې څومره دی؟ ټارګېټ 15 شپېته نو زه ولاړم تقریبا 8-9 اور پورې. 8-9 بیا خو دې توره کړې ده. آفرین والا زنده‌باد. بل د چا دلته سره ښه دغه وکړل څوک در سره و په همغه ساعت باندې څوک در سره اوپننګ ته ولاړو؟ اوپننګ سلیمان عربزی ولاړو ډېر ښه سټارټ یې ورکړی. دا سلیمان عربزی ډېر سیټ ته ولاړو. مننه خوشحاله تاسو رنزه وکړله؟ ما کم از کم 20 رنزه به مې کړي نو وکټه بالرانو لپاره ډېر زیات سپورټ کولو نو زمونږ دا هدف حزب الله سره ما همدا دغه و چې لوز بال ته به ولاړ لوز بال نه پوره استفاده کوو او همغه و چې سټارټ هم واغستلو انډه پورې لوبه کوم بالر تاثیر لاندې راغلی؟ تاثیر خو یو بالر لاندې هم نه راځي ځکه چې دا کرکټ کې دا شی نشته چې ته تاثیر لاندې راغلی اول باید ته ډار نه خپل باید ډار نه وځي پوه شې د کرکټ کې ډار نشته چې ډار دې زړه کې راوستلو کرکټ نشي کولی نو تاثیر ماثیر څه خاص څه نه و بس همدا دغه و چې څه نومېږي چې لوز بال مې لو چې هغې نه فایده والو. ډېره مننه کوچ بریالي اوسئ. ولې نه مخکې کرکټ کې وم هغه لوبه مې خپل ټیم او لوبې مې کړې خو اوس د وزن زیاتوالي له کبله بس ملاتړ یې کړم او هر رقم منډه تړلی چې خپل ورسره وم. بریالی اوسئ. مننه د مجاهد شینواري نه زیاته مننه کړم چې دی د ځوانانو ملاتړ کوي تر شا یې درېږي او خپل مالي روپۍ چې دي هغه زما په واسطه بندو ته د دوی ملاتړ کا او ډېره مننه ترې کړم. نور شینوارو نه هم هیله کوم چې راوچت شي د شینوارو ملاتړ وکړي ځوانان وهڅوي تر څو د راشد غوندې لوبغاړي دوی کې هم شته استعداد شته تر څو دوی راوچت کړي او لوبه وکړي. مننه. ضرور باید چې ټول دوستان ټول افغانان خپل افغانان سپورټ کړي همدارنګه هر قوم باید خپل قوم کې څومره سرمایه‌داران کسانی باید نور کسان سپورټ کړي. زه خو ایز ا پلیر یم او خو یعنی 15 سکواډ کې ما 15 کسي سکواډ کې راغلی ما خو دلته موږ سره چې کوم دی میلمانه لوبغاړي هم دي او خپل لوبغاړي هم ډېر زیات یو خو لکه کیپر یم کیپر سره پلس بیټینګ کړم او کیپر چې موږ سره یو میلمه دی یعنی ما نه ښه دی فلحال او په دې وجې زه ناست یم او هغه لوبه کامران ته دلته راشه. ته څنګه په خیر یې؟ مننه شکر دی. ته خو ونه لوبېدلې؟ نه نن میچ کې چانس نه و کېدای شي راتلونکي میچ کې چانس یې انشاءالله. که چانس درکړی شي راتلونکي کې څومره کوشش به وکړې؟ یار زه خو اعتمادي یم چې انشاءالله ښه گیم به کړم او خپله لوبډله بریا ته رسوم. د یو افغانستان چینل سره سبسکرایب لایک کړئ فالو یې دغه چینل ځان سره فالو کړئ او لایک یې کړئ او د دې مینوالو سئ دا ډېره ښایسته چینل ده او د دې نه خوند واخلئ او زه هم مینوال یم او باید چې ټول یې مینوال شئ. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.